د بوینګ 710 شرکت MU 555 نامې د الوتکې د چین هیواد له کونمینګ څخه ګوانجو ولایت ته سفر درلود. د دې سفر چې اوږدوالی یې 1048 کیلومتره کې د دې سفر تر 2 ساعتونو او 20 دقیقو پورې وخت نیو. دا مهال چې د 2022 کال د مارچ 21 تاریخ د ورځې 1 بجه او 11 دقیقې وي، الوتکه له هوایي ډګر څخه تر پوره چمتووالي وروسته هوا ته پورته کیږي، په داسې حال کې چې دا هم د تیر په څیر یو عادي سفر ګڼل کېده. الوتکه کې 112 مسافرو سفر درلود چې دوی ټول د چین هیوادوال وو. سید کریم ربزی درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایي. که د پیلوټانو مهارت ته وګورو نو 50 کلن لومړی افسر جانګ ژینګ پینګ د چین هیواد له خورا تجربه لرونکو سوداګریزو پیلوټانو څخه وو. د 1969 ساعتونو الوتنې مهارت درلود او د چین ختیځ لپاره د الوتنو د ښوونکي په توګه هم دنده کړې چې له 100 څخه ډیر کپتانان روزلي دي. دوهم پیلوټ 22 کلن یانګ هونګ دا وو چې له کال 2008 راهیسې د بوینګ 710 الوتکو لپاره د پیلوټ په توګه دنده ترسره کوله، چې ټول یې د 6909 ساعتونو الوتنې مهارت درلود. یعنی پیلوټانو او د دوی مهارت ته په کتو سره په الوتکه کې هیڅ کومه ستونزه نه محسوسېده. په هر حال د MU 555 دا الوتکه د کونمینګ له هوایي ډګر څخه په 1 بجه او 11 دقیقو پورته کړل شوه، چې د 2 ساعتونو او 20 دقیقو پورې له کونمینګ څخه تر ګوانجو پورې سفر درلود. خو تر الوت څه باندې 1 ساعت وروسته، یعنی په 2 بجو او 20 دقیقو، الوتکې په ناڅاپي ډول په خورا چټکۍ سره لوړوالی له لاسه ورکوو او د ځمکې په خوا مخ په ځوړ د سقوط په حالت کې شوه. په عامه توګه کله چې الوتکه له داسې کومو تخنیکي ستونزو سره مخ کیږي یا د الوتکې انجن خرابېږي، نو د الوتکې جوړښت اصلا داسې جوړ کړی شوی وي چې په همدې حالاتو کې هم د ګلایډ او وزرونو په واسطه تم کړای شي او تر څو دقیقو پورې پر مخ تر یو ځایه ولاړه شي. خو دا الوتکه له پوره 10,000 فوټه لوړوالي څخه پر ځمکه غورځي، هغه هم یوازې په 1 دقیقه او 15 ثانیو کې. دا دومره سرعت دی لکه یو څوک چې له الوتکې څخه د ځمکې په خوا مخ په ځوړ ټوپ واچوي. خو دلته یوه لویه الوتکه ده چې پکې د پیلوټانو او خدماتي عاملې پرته 112 مسافر ناست دي چې د ځمکې په خوا سقوط کوي. له 2 دقیقو څخه په کم وخت کې دا الوتکه له یوه غره سره په ټکر کولو سره له منځه ځي. Administration of China has confirmed that a China Eastern Airlines plane has crashed in the south of the country. It appears it was descending at about 10,000 feet per minute. So this is well beyond what you would see in the event of an emergency descent. So something went rapidly wrong. We don't know what. One of the black boxes was found in the wreckage of the Boeing jet. There is no word yet on whether anyone has survived the crash. دا چې په چین هیواد کې د ځینو احصایو له مخې شاوخوا 200 میلیون امنیتي کیمرې په عامو او خاصو ځایونو کې لګول شوې. همدا لامل دی چې د دې الوتکې د غورځیدو دا پیښه هم په یوې لرې کوم عام ځای کې د لګول شوې کیمرې په واسطه راخیستل شوې، چې دا څرګندوي چې الوتکه په ناڅاپي ډول مخ په ځوړ له ځمکې سره ټکر کوي. خو دا ولې او آخر څنګه داسې وشول؟ په الوتکه کې ټولو ناستو مسافرو خپل ژوند له لاسه ورکړ او دا د چین هیواد په تاریخ کې د الوتکې د غورځیدو تر ټولو زړه بنګونکې او بده پیښه بلل کېږي. د دې پیښې له پیل څخه د فلایټ 4 رادار په واسطه اخیستل شوي معلومات دا ښیي چې الوتکه په کوم وخت کې په کوم حالت کې وه. په پیل کې الوتکه په عام ډول پورته کېږي څنګه چې په جدول کې ښکاري. تر 90,000 فوټه لوړوالي رسولو وروسته 1 ساعت او 10 دقیقې سفر کوي. خو دلته ناببره په ناڅاپي ډول په 2 بجو او 20 دقیقو الوتکه د ځمکې په خوا سقوط کوي. خو په دې جدول کې یوه حیرانونکې صحنه ښکاري. که ستاسې فکر وي کله چې الوتکه د 8000 فوټه لوړوالي ته رسیږي، دلته الوتکه بیرته یو څه پورته خواته پورته کیږي او بیرته سمدلاسه د ځمکې په خوا خوشي کیږي. خو دلته پوښتنه دا پیدا کیږي چې الوتکه ولې د لږې مودې لپاره پورته کړای شوې او بیرته د ځمکې په خوا خوشي شوې؟ په دې اړه خورا زیاتې څرګندونې شوې. څوک وایي چې شاید د الوتکې انجن خراب شوی وي، څوک بیا وایي چې نه، شاید له کومو نورو تخنیکي ستونزو سره مخ شوی وي، یا شاید د الوتکې پیلوټ غوښتل ځان وژنه وکړي، او یا هم کېدای شي الوتکه یرغمل شوی وي، او ځینې بیا ګمان کوي چې شاید د الوتکې پیلوټ خپل هوش له لاسه ورکړی وي. په هر حال اوس د پلټونکو ادارو ټیمونو دلته د مسافرو او د الوتکې تور بکس پیدا کولو لپاره هڅې کولې. په یاد ولرئ چې تور بکس داسې بکس دی چې د الوتکې ټوله ډیټا ریکارډ کوي چې په هر الوتکه کې شتون لري. دا بکس د الوتکې ټول معلومات د ځانګړي الګوریدم سره ثبتوي او د اړتیا په وخت کې د بیلابیلو پیښو معلومولو لپاره چارواکو ته د لاسرسي وړ ګرځي.
دا بکسونه له سټیل یا ټایټانوم څخه جوړ شوي وي چې د لویو حادثو په مقابل کې د مقاومت ترڅنګ تر 150 دقیقو پورې د تودوخې تر 2000 درجې سانتیګریډ پورې هم روغ پاتې کېدلی شي. خو دا چې د الوتکې د غورځیدو په ساحه کې دا مهال باران و، له همدې امله د پلټونکو ټیمونو پلټنه هم اغېزمنه کړې وه چې تور بکس پیدا کړي، او هم الوتکه د ځنګلي غرونو په داسې ځای کې غورځېدلې وه چېرته چې د عامو انسانانو ورتګ هم ناشونی دی. ځکه خو دلته د الوتکې په دې حالاتو کې د غورځېدو سره د تور بکس پیدا کېدو هم پوښتنې پیدا کولې. خو تر ډېرو هڅو وروسته یو بکس وموندل شو چې باندنۍ برخه یې خورا اغېزمنه شوې وه، خو یو څه داخلي معلومات یې درلودل چې د څېړلو لپاره یې د چین پلازمینې بیجینګ ته ولېږه. د هوایي چلند یو کارپوه نیل هانسفورد دا دعوه کړې چې دا پیښه یوه حادثه نشي کېدای، ځکه دی وایي چې الوتکه په خورا نه منونکې بڼه له هوا څخه د ځمکې په طرف سقوط کوي. که چېرته دا پیښه حادثه وای نو الوتکې او پیلوټانو به یو څه مقاومت کړی وای، ځکه که داسې وای یا خو به د الوتکې وزرونه واخیستی وای یا به هم الوتکه په هوا کې له کوم شي سره ټکر کړی وای، او یا هم که چېرته الوتکه ویشتل شوی وای نو به له داسې سقوط سره مخ شوی وای. خو دلته داسې هیڅ شواهد شتون نه درلود، له همدې امله دا څرګندېده چې پیلوټ کوم ناوړه حرکت کړی یا هم له پیلوټ څخه په زور د الوتکې کوم مسافر الوتکه اخیستې او له داسې پیښې سره مخ کړي. دا دعوه یوازې د نیل هانسفورد نه بلکې د ده په څیر د هوایي چلند نورو ماهرو کارکوونکو هم دا دعوه کړې، ځکه تر دې د مخه الوتکې په لوی لاس د پیلوټانو لخوا همداسې غورځول شوې وي. Certainly, pilots are part of the potential for the problem, so they have to be looked at. But basically, it's not a guilty till proven innocent, really. I mean, because there's only a few sources that could cause this type of problem. Someone outside the cockpit, certainly the people inside the cockpit. With Egypt Air, the transponder stopped working and there was no Mayday call. The NTSB ruled the co-pilot intentionally crashed the plane, though Egyptian authorities still say it was a mechanical failure. خو تر ډېر پوهاوي او څېړنو وروسته دا څرګنده شوه چې دا الوتکه د پیلوټ لخوا قصدن همداسې غورځول شوې. خو تر ټولو لویه پوښتنه چې پیدا کېږي هغه دا ده چې آخر ولې د چین خلکو پر دې موضوع بېلابېلې څرګندونې کولې. ډېرو دا د امریکا کار باله، ځکه هغه وخت چې د روس یوکراین ترمنځ جنگ روان و او په دې جنگ کې چین د روسیې هیواد مخالفت ونه کړ، له همدې امله چینایان پر دې باور و چې دا کار قصدن امریکا له چین څخه د غچ اخیستو لپاره کړی. خو په هر حال که څه هم د الوتکو د داسې شدیدو پیښو کره او په ښه توګه معلومات نه ترلاسه کیږي، خو تر ډیره له څېړنو څخه د ممکنه سمو معلوماتو نظرونه ورکول کیږي. له داسې پیښو وروسته یقینا د الوتکو ورته شرکتونو څخه خلک یو څه یره پیدا کوي، خو داسې نه ده. د سوداګریزو الوتکو سفر خورا زیات خوندي او د ډاډ وړ وي، ځکه د بوینګ 210 الوتکو مختلف ډولونه د دوی د جوړښت پر اساس په 1 میلیون ځله الوتنو کې یوازې 0.02% د غورځېدو چانس لري. یعنی که چیرته په دې الوتکې کې پیلوټان تېروتنه ونه کړي نو پر 1 میلیون ځله الوتنه کې به یوازې 0.02 الوتکې وغورځېږي یا به له نورو ستونزو سره مخ شي. دا احصایه وروسته له هغو وړاندې کیږي کله چې د مختلفو شرکتونو مختلفې الوتکې الوتنې وکړي او له دوی څخه د غورځېدو یا له نورو کومو ستونزو سره د مخ کېدو ټول ریکارډ راوباسي. د دې پیښې اړوند تاسو څه نظر لرئ؟ په کمنټ کې مو خپل نظر ولیکئ. د معلوماتو لکتلو اوریدلو نړۍ مننه. کوم معلومات خوښ شوي وي ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.